سوات کالام کې ورور د خپل خور سره په زبردستۍ بدکاري یعنی زنا کړې ده. سلامونه دوستانو، نن در سره یو داسې خبر شریکوم چې په سوات کې یو ورور د خپل سکا خور سره 3 ځله زنا کړې ده. ورور یې پولیسي نیولې. که غواړئ چې ټول معلومات در سره شریک کړم نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ملګرو، د ویډیو کتونه مخکې ته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ځانو دا واقعه څو ورځې مخکې رامخې ته شوې ده. خور یې په مدین تاڼه کې پیار کړی په چې په 12 اګست د خپل لور سره په چکر کالام ته لاړم او د شپې مې ورور سره په هوټل کې په زبردستۍ داسې غلط کار وکړو. بیا یې په 14 اګست په چکر د ځان سره بوتلم او هلته یې را سره بیا داسې غلط کار وکړو او په 15 اګست یې بیا د ځان سره په چکر بوتلم او هلته یې په هوټل کې را سره بیا په زبردستۍ داسې غلط کار وکړو. نو بیا مې ورور راته په کور کې وویل چې زما سره بیا په چکر لاړه شه. نو زه ډېره مجبوره شوم او تاڼه کې مې FIR وکړو. ورور یې پولیسي نیولی دی او د جینۍ DNA رپورټ یې هم لیږلی دی خو لا تر اوسه یې میډیکل نه دی راغلی. پولیسو ویلي دی چې زموږ تفتیش شروع دی ځکه چې د جینۍ سره مخکې داسې غلط کار شوی او FIR یې نه دی کړی. پولیس وایي زموږ خپل تفتیش جاري دی چې دا خبره رښتیا ده او که څه نوره خبره ده. پولیس ویل چې دا پر تشریف او د DNA رپورټ نه بعد به موږ ډېر زر میډیا ته دا خبره واضحه کړو. ملګرو، که غواړئ چې دا ټول معلومات نه خبر شئ نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.